کله چې یو خطرناک زهري بلیک مامبا مار د زمري وچیچله یوازې په څو ساعتونو کې مخ له دردونو دومره وپړسېد چې حتی پیژندل سخت شوی وو. زمري هڅه کوله چې خپل مخ پر ژبه پاک کړي خو د بې حسۍ او پړسوب احساس یې کاوه. نه پوهېده چې آخر څه ورسره شوي دي. له دې سره سره خپلو دریو بچیانو ته د خوړو ورکول جاري ساتل، خو هغه غوښه چې پخوا به په اسانۍ سره څیرله اوس یې ژوول هم ورته ډېر دردناک وو. په همدې وخت کې زهر په ټول بدن کې خپرېدل ځکه بلیک مامبا د افریقا تر ټولو خطرناکو زهري مارانو څخه ګڼل کېږي. اوږدوالی یې 2.5 تر 4 مترو، وزن یې 1.5 تر 3 کیلوګرامو پورې وي چې په ساعت کې 19 کیلومتره چټک حرکت کولی شي. خو لږ وروسته د زمري حالت خورا ډېر خراب شه. له خولې لاړې بهېدې، د مخ چپ اړخ یې دومره پړسېدلی و چې سترګې یې نږدې ټولې تړل شوې وې. بس هماغه وخت کې د ځنګلي ژویو د ساتنو کارکوونکو ولیده. د دې لپاره چې ونه ویریږي لومړی یې سترګې پرې پټې کړې او بیا یې د مار د زهرو ضد درمل انټي وینم ورته ولګول. که څه هم انسان عموما د طبیعت په چارو کې لاسوهنه نه کوي، خو که دا زمري مړه شوې وای نو د هغې د 3 واړو کوچنیو بچیانو د ژوندي پاتې کېدو چانس به نږدې له منځه تللی و. شاوخوا نیم ساعت وروسته یې ساه عادي شوه. بچیان یې ورو ورو خپلې مور ته ورنږدې شول او ورسره ونښتل. خو د ستنېدو پر مهال د ژغورنې ډلې د جهیل پر غاړه بله زمرۍ هم وموندله. دا زمرۍ هم بلیک مامبا مار چیچلې وه، خو له بده مرغه پر وخت درملنه ورته ونه رسېده او ژوندۍ پاتې نه شوه.